اوس دا ټاپک دی چې میکانیزم اف انټي باډي فارمیشن، هغه طریقه چې په هغه باندې انټي باډي جوړیږي. میکانیزم طریقه کار ته وایي او فارمیشن جوړېدلو ته وایي. په تیر شوي ویډیو کې تاسو خبره وکړه چې په سپینه اینې داسې خلیات شته چې هغه ته بي سیلز وایي، هغه یو قسم سیزونه بل جوړوي چې هغه ته انټي باډیز وایي، او انټي باډیز بیا رالګي او د جراثیم وژني په وجود کې بکټیریا وایرس، هغه اول پیژنګلو کوي بیا یې وژني. خو دا اوس جوړیږي څنګه دا انټي باډي؟ دا هم یو قسم آرمي شو په وجود کې، پوه شو. خو د دې میکانیزم څه دی؟ دا به جوړیږي څنګه؟ او فارمیشن جوړېدلو ته وایي. د دې انټي باډي جوړېدل څنګه کیږي په وجود کې؟ نو دلته وایي چې there are two ways to start antibody formation by your immune system. ستا د وجود مدافعاتي چې کوم نظام دی نو دا د انټي باډي جوړول په دوو طریقو سره کوي. two ways په دوو طریقو سره. ایمیون سیستم مدافعاتي نظام چې کوم دی چې د سپینې اینې باندې مشتمل دی، دا د انټي باډي جوړېدل په څو طریقو باندې کوي؟ په دوو طریقو باندې. either you get disease یا خو به تا ته بیماری کیږي، or you get vaccination یا به ته ویکسین قطرې واخلي، یا به په خوله په ذریعه باندې اخلي یا د انجکشن په ذریعه باندې. نو دا انټي باډي چې په وجود کې کم جوړیږي چې د جراثیمو خلاف کوي، نو دا په دوو طریقو سره جوړیږي. یا خو به تا ته څه بیماری لګي، د بیماری جراثیم به راشي، نو ستا وجود ایمیون سیستم چې کوم دی مدافعاتي نظام هغه به بیدار شي او د هغه خلاف به انټي باډي جوړ کړي. یا تا ته به ویکسین کیږي، نو چې ویکسین درته کله کیږي نو د هغه په ذریعه باندې به ستا وجود څه وشي؟ مدافعاتي نظام هغه به رابیدار شي او د هغه جراثیم خلاف به انټي باډي جوړ کړي. اوس د ویکسین خبره به هم په تفصیل سره لږ وروسته نور هم کوو چې ویکسین څه شی دی. Your immune system require exposure of pathogen to activate and start antibody formation. ستا د وجود مدافعاتي نظام ته ضرورت دی. requires مطلب ضرورت دی درسه، exposure چې مخامخ شي of pathogen د داسې جراثیمو سره چې هغه بیماریان خوري، هغه ته پیتوژین وي. نو وایي چې دا انټي باډي ستا په وجود کې جوړیږي، نو د دې لپاره ستا د مدافعاتي نظام د څه سره مخامخ کېدل پکار دي؟ ایکسپوژر پکار دی د پیتوژین سره. پیتوژین هغه څیزونه دي چې بیماریان خوري، نو هله به ستا ایمیون سیستم مدافعاتي نظام چې کوم دی نو تربیت موندي که نو که هسې چېرته پروت وي جراثیم ورسره نه مخامخ کېږي، نو خو بیا تربیت نشي موندلی. نو وایي دا به هله چې دی نو ستا مدافعاتي نظام چې کوم دی نو دې ته ضرورت دی چې دا مخامخ شي د چا سره؟ د پیتوژین سره، د جراثیمو سره. ټو اکټیویټ چې ځان رابیدار کړي، اینډ سټارټ او شروع کړي انټي باډي فارمیشن، د انټي باډي جوړېدل. د دې خبرې ضرورت دی ورته چې یاره پیتوژین ضروري دی، جراثیم ضروري دی چې د مدافعاتي نظام سره مخامخ شي د سپینې اینې سره، نو هله به انټي باډي جوړېږي. بیا دلته لیکلی دی چې a vaccine work by training the immune system to recognize and fight pathogens. ویکسین څه کار کوي؟ ویکسین دا کار کوي چې یاره دا تربیت ورکوي زمونږ مدافعاتي نظام له چې ریکګنایز کړي، وپېژني. ریکګنایز پېژندلو ته وایي، and fight او مقابله وکړي پیتوژینز د جراثیمو سره. ویکسین دا کار کوي چې دا زمونږ د وجود مدافعاتي نظام چې کوم دی چې په دې سپینه اینه باندې مشتمل دی، نو دا زمونږ د وجود چې دی نو رابیدار کړي، ټرین یې کړي، تربیت وله ورکړي. نو هغه بیا څه کار کوي؟ هغه ریکګنایز چې وپېژني، اینډ فایټ او مقابله وکړي پیتوژین د جراثیمو سره. دا ویکسین چې په خپله دی نو دا څه دوایي خو نه ده چې علاج کوي که نه، دا خو صرف ستا ایمیون سیستم چې کوم دی نو هغه رابیداروي چې یاره ستا ایمیون سیستم د مخکې نه رایښ شي، لکه خلک د مخکې نه ویکسین کوي که نه، لا بیماري ورته نه لګېدلي خلک ویکسین کوي. د دې دپاره یې کوي چې یاره ایمیون سیستم زما پېژنګلو وکړي، انټي باډي جوړ کړي، که چېرته په حقیقت کې بیا دا جراثیم راشي زما وجود ته، نو انټي باډي به ورته مخکې نه پرته وي، فوج به ورته بیدار پروت وي، نو دا به خوري. او دا ویکسین چې دی نو دا جوړی هم د دې جراثیم نه، خو دا جراثیم داسې شکل ته اړه چې انسان نه بیماری په لیبارټرو کې، لکه یا ډي اکټیویټ کوي، مکمل یې مړ کوي، یا ترې څه حصه راخلي هغه د انسان وجود ته بیا انجکټ کوي، یا ور انجکشن کوي لکه د کرونا وایرس چې کوم ویکسین که نو، یا د قطرو په شکل کې ورکوي لکه د پولیو قطرې چې کومې دي. نو د ویکسین کار دا دی چې یاره دا د وجود د مدافعاتي نظام څه کړي، د دې خبرې ټریننګ وله ورکړي، تربیت وله ورکړي چې یاره ته جراثیم وپېژنه، ریکګنایز یې کړه، او بیا د هغه خلاف چې دی نو هغه پیتوژین چې کوم دی هغه پیتوژین د جراثیم خلاف بیا مقابله وکړه. نو دا ویکسین چې دی نو په خپله څه دوایي نه ده، دا ایمیون سیستم رابیداروي او راایښوي. نو وایي دا ویکسین دا کار کوي. یا تا ته به ویکسین لګېته، یا به تا ته په تا باندې ډایرکټ جراثیم حمله کوي، لکه په سړي باندې اوس د شیري جراثیم دی که نه، میزل، هغه پې حمله وکړي، نو د وجود به هم انټي باډي جوړوي د دغه جراثیم خلاف که نو. یا ماشوم ته تا د شیري ټیکه لګول ده، ویکسین ته ټیکه وایي که نه په پښتو کې، اوس تا ورته ټیکه لګول ده، نو د هغه وجود خو ټرین شوی دی، نو که په هغه باندې د شیري جراثیم را هم شي نو دومره سخت به پې نه وي. نو د دې لپاره چې دی نو ویکسین دغه کار کوي چې دا ستا مدافعاتي نظام ته څه ورکوي؟ تربیت ورکوي چې یاره دا د پیتوژین خلاف پیتوژین وپېژني او بیا هغه سره مقابله وکړي، ته انټي باډي جوړ کړي. ټو ډو دیس، و چې دا کار مونږ کوو، دا ټیکې لګو
To do this د دې ټیکو لګولو دپاره some part of the pathogen must be introduced into the body to trigger an immune response. چې مونږه دا خبر غواړو چې زمونږه مدافعاتي نظام را بیدار شي، تربیت مونږ د دې دپاره مونږه د جراثیم یو حصه some part of from the pathogen د جراثیم نه څه حصه must be introduced خامخا به وردننه کوو into the body وجود ته to trigger چې را بیدار کی an immune response مدافعاتي رد عمل. چې یاره ته دا غواړي چې اوس مثلا کرونا وایرس دی، د دې لپاره ویکسین دی، نو دغه کرونا وایرس به راواخلې، دغه وایرس نه به څه حصه راواخلې او یا به دغه وایرس ټوټل مړ کړي، نو د دغه سره به څه وکړي، دا به د انسان وجود ته وردننه کړي چې د انسان د وجود د ایمیون ریسپانس راایښ کړي، رابیداري کړي، خو چې د انسان ته نقصان ونه رسوي، په داسې حالت کې به وردننه کړي. نو دغه باندې ځان ساینټیسټ بیا لګیا دي، میډیکل والا هغو پې کار کوي چې یاره کومه حصه درنه کول غواړي د انسان دپاره څومره چې دی نو په کم رینج کې په کم مقدار کې صحیح، داسې نه چې پوره وایرس ورته وردننه کړي انسان ته مسله جوړه کړي. نو د هغه دپاره چې ویکسین کله جوړوي نو هغه یو کنټرول او یو بیلنس طریقه وي، نو په هغه باندې کوي. نو د دې لپاره چې مدافعاتي رد عمل څه وکړي، ټریګر رابیداري کړي. د دې لپاره ویکسین کې دا کار کوي چې د جراثیم څه حصه راخلي، یا ترې لږ څه زګۍ راخلي، یا پوره جراثیم راخلي خو مړ کوي او انسان وجود ته وردننه کوي. ویکسین کین بي ان د فارم اف اورال ډراپس. دا ویکسین ټیکې چې کومې دي نو دا زموږ سره د قطرو د خولې د قطرو په شکل کې هم کېدای شي اورال ډراپس، چې د خولې کومې قطرې په خولې کې ورکوي. ایجي فار ایگزامپل، ایجي مطلب دی دا د لاتیني ژبې لفظ دی، ایگزامپل ګریشي او ته وایي فار ایگزامپل مثلا مثال په توګه مونږ چې پښتو کې پولیو ویکسین چې کوم دی نو دا د قطرو په شکل کې وایي. آر انجیکشن یا ځینې ویکسین ټیکې داسې مشته چې هغه د انجکشنو په شکل کې، مثلا فار ایگزامپل هغه کوویډ 19 ویکسین کوم چې د کورونا وایرس ویکسین دی، ټیکا ده، نو هغه د انجکشن په شکل کې. کوویډ 19 به تاسو په تفصیل سره چېرته هم وایي، د لفظ مطلب دا دی کورونا وایرس انفیکشس ډیزیز 2019. کورونا وایرس هغه بیماری چې هغه انفیکشس وه، د یو نه بل ته لګېده او په 2019 کې لګېدلې وه په دنیا کې، نو دغه نوم یې وله ورکړی دی. نو د هغه چې کوم ویکسین دی نو هغه بیا د انجکشن په شکل کې، نو دغه زموږ ایمیون سیستم څه کوي، رابیداری او د دغه جراثیم خلاف بیا زموږ په ایمیون سیستم کې انټي باډیز جوړ شي، او په حقیقت کې چې کله بیا موږ ته جراثیم راشي نو مخکې نو ته زموږ وجود ویکسین تیار کړی، نو هغه بیا وژني او موږ ته بچ ساتي. دا کارونه څوک کوي؟ بیا بي ان ټي سیلز په میموري سیلز ایز ویل. دا بي او ټي سیل چې کوم دی چې دا انټي باډیز په بي سیل کې جوړیږي، نو دا یو کار بل کوي چې دا یاداشت والا خلیات جوړوي. یاداشت والا خلیات دا چې یار دا ځان سره محفوظ دا معلومات ساتي چې کله په یوه بیماري اټیک وکړي، حمله وکړي په دې وجود باندې، نو دا بي سیل او ټي سیل داسې کار وکړي چې دا میموري یاداشت والا خلیې جوړ کړي په دې وجود کې، هغه تیارې پرتې، نو بیا د نیکسټ ټایم د بل ټیم لپاره چې کله هغه بیماري بیا هغه سیم ټو سیم هغه جراثیم راځي، نو بیا انسان نه بیماریږي او هغه چې دی نو ډایرکټ وژني. دیز میموري سیل ریممبر، دا د یاداشتو خلیې یاد ساتي دیر انیمیز خپل دشمنان. نیکسټ ټایم که بل وخت وین د پیتوجین انټر، که چېرته جراثیم را دننه شي، دیز ټو ټایپس اف میموري سیلز بیکم اکټیو امیډیټلی. نو دا دوه قسمه چې کوم د یاداشت خلیې دي، بي سیلز او ټي سیلز، دا اکدم رابیداری شي، اکټیویټ امیډیټلی، یو دم فوري رابیداری شي، ان سټارټ کیلینګ، او دا شروعات وکړي د وژلو پیتوجینز د جراثیمو. لکه مثلا یو ځل جراثیم اټیک کړی او حمله کړی په وجود باندې، او دا بي سیلز او ټي سیلز ورته جوړ شوي وو، او دوی چې دی نو میموري سیل د یاداشت خلیې هم جوړې کړې وي، دا جراثیم یې د ځان سره پېژندلی وو، د دې دا یاد یې د ځان سره ساتلی وو. نو که بل ټیم نه بیا په دویم ځل دا جراثیم راشي، نو دا به فورا امیډیټلی به څه کار وکړي، دوی به شروعات وکړي او دا جراثیم به وژني. This quick immune response assure that pathogen will be unable to grow in the body and cause disease. وای دا چې دومره زر مدافعاتي جواب میلاو شو، کویک immune response جلد، کویک زر ته وایي ایمیون ریسپانس، مدافعاتي رد عمل جواب چې کوم دی شور، دا خبره یقیني کوي د پیتوجین چې جراثیم کوم دی ویل بي انیبل، د دې خبرې به جوګانی صلاحیت په کینی ټوګرو چې غټ شي اند باډي په وجود کې انقاز ډیزیز او بیماری خوره کی. لکه دا بي سیل او ټي سیل بوته تیار په یاد کې برده پروتي جراثیم، که کرونا وایرس یو ځل ورغی نو د خو انټي باډي جوړ کړي، یا تا ویکسین کړي انټي باډي جوړ شوی، نو بس هغه به تیار هغه خبره په یاداشتو کې پرته، نو زر به مړ کړي د غټېدو نه او د نسل زیاتولو نه او د وجود کې د بیمارۍ خورولو نه به انسان بچ کړي، دا خبره به شور کی یقیني وي کی. سو اف یو ار ویکسینیټډ اگینست پولیو، کته چرته کتا ته مثلا د پولیو د قطرې د ویکسین ټیکې لګېدلي، then after the entry of polio virus in your body your immune response will kill all polio viruses. نو بیا به داسې کار وشي که چېرته د پولیو وایرس ستا د وجود ته رادننه شي، نو ستا مدافعاتي چې کوم نظام دی هغه به د پولیو د وایرس ټول مړ کړي او ستا ته به څه بیماري ونه رسي، ځکه چې دا ته ویکسین شوی دی د مخکې، نو ته ستا د ایمیون سیستم چې کوم دی دا خو تیار شوی دی. مثلا داسې دی چې ته یو سړي ته ووایې چې یاره زه درځم په تا باندې حمله کوم که نه،
او هغه تر مخکې نه دا پته ولګي چې دی حمله کوي. یو ملک دی په بل کوي که نه، نو هغه به ځان تیار کړي، خپل فوج به تیار کړي که نه. خو که ته ډایرکټ وي داسې چېرته ورخېږي نو هغه دپاره بیا مشکل دی. نو دغه شانتې مثال چې دی نو د ویکسین دی، که د ویکسین انسان وکړي نو دا وجود به د مخکې نه تیار شي چې بیا پرې د جراثیم ورځي نو دی به یې مړ کوي. نو وایي دغه چې تا پولیو ویکسین کړي او په تا باندې پولیو وایرس بیا حمله وکړي چېرته، نو ستا وجود به ورته تیار وي، نو په دغه وجه باندې به څه کېږي، هغه جراثیم به مړ کړي. You will stay healthy، ته به صحتمند پاتې شي and protected from these diseases، ته به د دې قسم بیماریانو نه بچ شي. نو پولیو یوازې نه ډېر شي بیماریان دي چې د هغو ویکسین شته او خاص کر ماشومانو ته د 9 میاشتو د ټیکو په شکل کې وڅکئ. نو په هغو باندې بیماریانې بیا ډېرې زیاتې اسانې وي. لکه پخوانه زمانه کې دا مونږ اورېدل دي چې د شري او د میانې او د قسم بیماریانو به خلک ډېر زیات وژل. نو اوس چې کوم دی نو دغه ویکسینو سره ډېر اساني راغله چې ستا ایمیون سیسټم به ټرین شي، تربیات ورته میلاو شي، نو بیماریان پې بیا په اسانه باندې. خبرې ورکړې ټیچینګ پوینټ Everyone has first and second line of defense by birth. هر یو انسان چې کوم دی په دنیا کې چې پیدا کیږي نو په هغه کې first line of defense او second line of defense پیدایشي موجود دي. لکه تاسو چې کنه innate immunity ویل چمړم په هر انسان کې پوز او د پوز هغه رطوبت او د خولې رطوبت او دا په هر انسان کې کنه کیمیکلز هم په هر انسان کې هیسټامین الرجی ول چې کوم کیمیکلز دي هغه په هر انسان کې قدرتي تور جوړي یا زموږ سره میکروپیجز دا سپینه اینه چې دی نو دا په انسان کې قدرتي تور موجود په اوله کې دا چې دی نو لا ټرین شوی نه خدای یو قسم immunity پکې د second line of defense شته وي دا قدرتي تور په انسان کې پیدایشي موجود دي چې جراثیم وژني. third line of defense adaptive immunity چې کوم تاسو ویل چې سپینه اینه تیاری خو د وخت تیریدو سره کیږي داسې एकदम په ورکوټوالي کې هم نه نو ورکوټ ماشومانو چې دغه immunity کمزوري مځکه چې دغه exposure دومره مخامختیا نه راغلي جراثیمو سره سپینه اینه دومره نه ټرین شوی هغه زر بیماریږي هم. خو بل طرف ته وایي که مونږ ګورو third line of defense چې کوم دی grows with time دا وخت تیریدو سره کیږي due to vaccine چې یا خلک ټیکې ورکوي and exposure of pathogens یا د جراثیمو سره مخامختیا راشي که نه هغو سره مخامخ شي نو دغه په طریقې باندې بیا third line of defense چې دی نو د وخت تیریدو سره چې دی نو جوړیږي په وجود کې او هغه لانګ لاستینګ د ټول عمر دپاره د ډېر وخت دپاره. امید دی تاسو په دې ټاپک باندې پوه شوي یئ. ورپسې بیا دوی داسې ورکړی دی دا اکټیویټي ده. اکټیویټي کې رول پلی ده. رول پلی مطلب دا چې داسې کار تاسو په خپله باندې پکې و هم کوئ. رول پلی چې کردار یې پکې ولوبوئ په خپله باندې. 3.1 اکټیویټي کې دوی داسې وایي چې imagine your classroom is a human body and students as cell and pathogens. وایي داسې وګڼه داسې خبره تصور کې راوله په سوچ کې چې یاره ستاسو د کلاس د کمره چې کومه ده د کلاس روم دا د انسان یو وجود شو. دا خبره هسې فرض که بس imagine یې که زه په ذهن کې راوله په دې کې چې د کوم طالب علمان ناست یا سټوډنټس دا پکې خلیې شوي او دا پکې جراثیم شو. داسې وګڼه دا غټه کمره دننه پکې تاسو ماشومان په کلاس کې ناست یئ دا کمره چې دی نو دا د انسان د وجود په شانتې شو د هلکان چې سټوډنټان چې پکې کم ناست دي یا پکې جنکۍ ناستې دي دا په شانتې د جراثیمو او د سپینې اینې د خلیو شوي. نمبر 1 some masked student acting as pathogen will try to enter in the classroom. ځینې ماشومان پکې داسې منتخب کړه په دې کلاس کې هغو ته ووایي چې تاسو ماسکونه ولګوئ بهر ته وځئ او د کلاس د کمرې ته دننه راځئ نو ستاسو مثال به داسې په شانتې د جراثیمو او د کمرې مثال په شانتې د وجود د انسان لکه تاسو دا کوشش کوئ چې دننه د کمرې ته راځئ. 2 نمبر closed door of the classroom will indicate that skin is intact. دویمه خبره دا چې په کلاس کې کومه دروازه لګېدل ده دا په شانتې داسې وګڼه چې دا د انسان چمړه شوه او دا بنده وساته او دا خبره به ظاهري دا زموږ سره چې یاره دا د انسان د وجود سره دا چمړه ده چې انسان وجود چمړه ده او دا innate immunity د پیدایشي موجود ده په دې انسان کې او دا د جراثیمو خلاف کوي جراثیم منع کوي. بیا 3 نمبر when door is open it indicate injury and after that pathogen will enter to spread in the classroom. دا دروازه کولاو که دا د دې خبرې سره وتړه د دې خبرې سره مشابهت وکړه it indicate دا خبره په ظاهره که injury چې یار دا زموږ سره یو زخم راغېزه په وجود کې څه ځګې کاټ شو and after that او د دغه نه وروسته د پیتوجین د ماسکونه چې لګول دي دا په شانتې د جراثیمو د سټوډنټانو and enter دا به دننه شي کمرې ته to spread او خواره به شي in the classroom په دې کمره کې لکه دا دروازه چې کله خلاصه کړه کولاو دې کړه نو دې مثال داسې شو لکه یو انسان څه ځګې خوږ شو چمړی خوږ شوه نو جراثیم به څه کېږي وردننه کېږي به. 4 نمبر few student acting as second line of defense cell will try to stop pathogen without looking at their faces. بل قسم سټوډنټان طالب علمان پکې ته داسې یو ګروپ جوړ کړه هغو ته ووایه یار تاسو پکې داسې شوئ چې دا چمړه چې ونه دا خو first line of defense و که نه دا دا ګیټ چې کوم دی دروازه دا خو بس لکه چمړه خراب شوی خوږ شو چېرته هغه دننه رالو نو سیکنډ لاین اف ډیفنس هم پکار دی تاسو ویلي دی که نه سیکنډ لاین اف ډیفنس کې تاسو ویل چې یاره په دې کې زموږ څه کیمیکلز وایټ بلډ سیلز پکې جوړیږي او په دې کې تبی
وایي ځینې سټوډنټان اوس داسې تیار کا هغو ته دا خبره کوه چې یاره تاسو سیکنډ لاین اف ډیفینس یئ، بس دې ته ګورئ مه چې دا جراثیم څوک دی، خو بس د ده خلاف کوئ، مخونه یې مه ګورئ، ماسک دې مه لرې کوه، خو بس د سیکنډ لاین اف ډیفینس کار دا چې دا د چا پېژندګلو نه کوي، خو بس سیده په جراثیم باندې حمله کوي او د هغه د دفاع کوشش کوي چې وجود ترې بچ کړي. نو ځینې سټوډنټان پکې داسې تیار کا. 5 نمبر کې یو ګروپ بل د سټوډنټانو تیار کا. Then B cell and T cells will come near pathogens. They will take up their mask, recognize the pathogen, they will take picture of pathogen and save memory file. بل یو ګروپ کې داسې جوړ کړه دغه نموزي د 4 نمبر چې کوم سټوډنټانو دا سیکنډ لاین اف ډیفینس دا دې نه پاس شي په دې کمره کې ګرځي راګرځي د انسان د دې وجود سره شي ته تشبیه ورکړي. نو بي سیلز او ټي سیلز ور سټوډنټان به راشي د دې او په شان تېره دغه کار به وکړي لکه بي سیلز تا وویل چې دا پېژندګلو کوي او ټي سیلز که نه د جراثیم نو بیا یې وژني. نو دا به ته یا ماسکونه لرې کوي په نمبر به ورته ګوري په خپل ذهن کې به تصویر هم یاد ساتي او دا به وژني ختمه یې به یې لرې کوي. او میموري فایل یو تصویر به دوی د ځان سره یو په ذهن کې هم وساتي چې یار دا خو هغه پلانکې جراثیم و. 6 نمبر T cells will directly stop pathogen and take them out of class. T cells دا کار د چې تا ویل چې یاره دا به ډایرکټ دا جراثیم چې دی نو مړ کوي یا به یې نیسي که نه د T cell کار دغه نو دی به یې ډایرکټ ونیسي جراثیم د کلاس نه به بهر کړي. B cells به څه کار وکړي؟ B cells will attach small sticky notes antibodies and pathogen and take outside classroom. د بي سیلز کار دا دی چې دا نور څیزونه تیاروي د وایي په شانتې شکل وي هته انټیباډیز وایي هغه بیا په جراثیمو پسې نښلي ووژني. نو بي سیلز ول چې کوم سټوډنټان دوی د ځان سره داسې څه رسیان یا سره تیار کړي یا څه تارونه یا څه هغه د هغه جراثیمو ته هغه نور هلکانو ته ورچي. نو مثال یې دغسې شه چې یار دی جراثیم ونیو نو بي سیلز انټیباډیز جوړوي نو کلاس نه یې بهر کړي. Throughout the role play caring and compassionate behavior among student required. وایي دا ټول کار چې کېږي دا رول پلی چې کوم کېږي دا کردار چې کېږي په دې کې د سټوډنټانو له د یو بل سره خیال ساتل او همدردي پکار ده چې یار هسې نه یو بل ته قهرېږي نه یا څه په غوسې سره دا کار نه دی پکار دا په خوش اخلاقۍ سره دی کول پکار دي. نو دا پکې یو اکټیویټي شو په دې طریقه باندې ستاسو ذهن ته نور هم په اسانه باندې راتلی شي لږه ګرانه ښکاري خو بیا هم خیر ستاسو لپاره ما وویله دا په کولو باندې ده. لکه اکټیویټي کار دا چې دا په ویلو باندې نه کېږي دا به خامخا کې خو ویلې زه د دې لپاره کوم چې یاره خامخا تاسو ځان خپل کتاب راغیستی کړه او دا پکې ګورئ او تاسو په دې نه پوهېږئ که نه چې دا څه وایي. نو د دې لپاره زه ستاسو په دې ویډیو کې دا اکټیویټي هم په هر څه سره ویم چې یاره ستاسو په ذهن کې په اسانۍ سره راشي. بل دوی ورکړی دی پیسیو امیونیټي دا د دې ځایګې پورې چې اوس دا کومې قصې روانې وي چې یاره بي سیلز به جوړېږي ټي سیلز به جوړېږي د انسان چمړه ده او د انسان په پوزه کې اوبه شانتې دي رطوبت دی په خوله کې دی د دې نه به امیونیټي جوړېږي د وجود دفاع به کوي. دغه خو داسې قسم شو چې دا د انسان په وجود کې په خپله جوړېږي یا پکې پیدایشي طور په خپله موجود دي. خو اوس د امیونیټي 3 نمبر یو قسم کم دی نو هغه داسې امیونیټي ده چې هغه زموږ سره د انسان په وجود کې قدرتي طور نشته پیدایشي هم نشته وروسته د ټایم تېرېدو سره هم پکې نه جوړېږي بلکې هغه یو قسم مصنوعي امیونیټي ده. نو هغه ته پیسیو امیونیټي وایي. پیسیو دې ته وایي چې غیر فعاله چې لکه بیداره نه وي فعاله نه وي د مخکې نه ستا په دې وجود کې نه وي مطلب یې دا دی پیسیو وي که نو فعال نه وي غیر فعال وي. نو وایي سم ټایم a pathogen or toxin harm body very quickly and immune system cannot protect the body. وایي په ځینې وخت کې جراثیم چې کوم دي or toxin یا زهر چې کوم دي harms نقصان ورکوي باډي وجود ته very quickly ډېر زر and immune system cannot protect او مدافعتي نظام چې دی نو نشي بچ کولی د باډي د وجود. لکه په ځینې وخت کې داسې کار وشي چې ځینې جراثیم داسې تیز ډېر زهریلا یا ځینې زهري کله زهر هم یو فارن پارټیکل دی که نه یو سیز سړی وخوري زهریلا سیز نو دغه هم زهر دی ټاکزین که نه. نو په دغه وخت کې وایي د ایمیون سیسټم چې دی نو دا دومره په جلتۍ سره چې دی نو د وجود حفاظت نشي کولی او دومره په اسانۍ باندې چې دی نو د په جلتۍ سره د جراثیم او د ټاکزین زهر چې کوم دی د دې خلاف نشي کولی نو د وجود ته محفوظ نشي ساتلی. نو دې لپاره څه پکار دي بیا ان سچ سچویشن نو په داسې حالاتو کې already prepare antibodies can save person's life. نو already د مخکې نه چې زموږ سره د اوله نه تیاره شوي کم انټیباډیز هغه د انسان د ژوند محفوظ کولی شي په داسې حالاتو کې چې کله یا زهر ډېر تیز زهریله څیزونه د انسان وجود ته لاړ شي یا څه جراثیم ورته لاړ شي نو په دغه ټیم کې بیا د انسان دپاره څه پکار دي prepared antibodies. داسې انټیباډیز په هسپتالونو کې موجود دي د انجکشنو په شکل کې چې هغه زموږ سره د مخکې نه تیار شوي ځکه چې د انسان ایمیون سیسټم خو به کار کوي خو چېرته ډېر لیټ کار به کوي او کیدای شي اړوي هم نه کړي دومره زر نو چې زر یې ونه کړي جراثیم په تیز د انسان د مرګ خطر پکې نو دې لپاره څه پکار دي د دې لپاره چې دی نو د مخکې نه تیار چې کوم انټیباډیز هغه وله ورکوي. دقه ته پیسې انیمیونیټي و چې یاره په انسان په وجود کې نه خو مصنوعي وله د بهر نه ورکړي
او دا غیر فعالی لکه څنګه لایک لکه after a snake bite کله چې یو مار انسان وچیچي نو a person lives is threatened نو د انسان ژوند په خطر کې شي لکه مار والا چې کوم زهر دی دا خو ډېر زیات تیز دی سنیک والا نو چې ستا ایمیون سیستم راایښیږي سپینوي نو دغه ته انټي باډي جوړوي هغه پوره وخت اخلي خو په ټول وجود خواره شوي نو چې دغه دومره زهریله دي زهر دي پکې ډېر نو د دې دپاره د انسان ژوند په خطره کې نو څه به کېږي already prepared antibodies are injected نو چې کم د مخکې نه تیار شوي انټي باډیز د انجکشنو په شکل کې چې کم دي which stop the effect of snake venom یا ورته څوک وینم زهر ته وایي نو وایي د مخکې نه چې کم تیار شوي انټي باډیز دي هغه ور دننه کي انجکټ کي which stop هغه ودروي د افیکټ اثر of snake venom د مار د زهرو د تیار نه د مخکې نه ورته انجکشن د پریپیرډ انټي باډیز وکړي او د انسان وجود ایمیونټي سیستم لا راویښ شوی نه یا بیدار شوی نه this type of immunity is short lived وایي دا قسم ایمیونټي چې کوم ده نو د دې وخت لګي شارټ لایوډي یا ورته لیوډ وایي ته لایوډ یو شان دی نو دا د لږ وخت لپاره and it is called passive immunity او دې ته غیر فعاله مدافعتي نظام ویلی شي لکه داسې قسم ایمیونټي به تا د ژوند چې ستا ژوند ته کم خطر دی هغه نه خو به بچ کړي خو ګوره دا به ټول عمر دپاره نه وي د دې لپاره بیا بار هغه انجکشن هم څومره میاشتې کوي که نه مار د زهرو دپاره او د دې لپاره بیا دا خبره چې ستا په وجود کې بیا په خپله باندې انټي باډیز جوړېږي نو دا خبره ده چې یاره دا لږ وخت لپاره خو د انسان ژوند چې دی نو محفوظ کړي ځکه چې انسان مدافعتي نظام په خپله باندې په دغه وخت کې دومره په اسانه باندې نه راایښېږي چې زر د مار د زهر کم دی دې ته رابیدار شي او د مار د زهر مړ کړي بل ایمیونټي دوی اوس بیا ورکړله دلته بیا یې هغه درېیم قسم پکې شامل کړو اوس ګوره انټ ایمیونټي چې کوم دغه ته جنرال پروټیکشن وایي لکه عام حفاظت کوي بس اوس خبره نوره بسانه کړه په دې ډایګرام کې چې یاره زموږ د وجود داسې عام حفاظت چې کله کوي چې عام یو څیز راځي یاره زموږ د چمړۍ منې کوي یو پوزې منې کوي خوله که نه یو دغه قسم ایمیونټي دغه کې دوه قسمونه دي پاس لاین اف ډیفینس دی چې هغه د جراثیمو منع کوي چمړه پکې ده او جراثیم زموږ وجود ته نه پرېږدي سیکنډ لاین اف ډیفینس پکې دی چې هغه څه کار کوي سټاپ ګروث اف پیتوجین چې کله پیتوجین زموږ سره په نسل کې زیاتېږي خپل نسل زیاتوي نو هغه ته یې نه پرېږدي دغه انیټ ایمیونټي شو جنرال پروټیکشن دی دغه ته نان سپیسیفیک ایمیونټي هم وایي نان سپیسیفیک مطلب دا دی چې دا به چا پېژندګلو نه کوي هر قسم جراثیم خلاف به کوي دویم نمبر چې دی نو اډاپټیو د موسټ افیکټیو ان لانګ ټرم پروټیکشن دې ته لیکلی دی اډاپټیو ایمیونټي څه شی ده موسټ افیکټیو د ټولو نه زیاته اثر واله ده ان لانګ ټرم او د ډېر وخت لپاره حفاظت کوي پروټیکشن کوي دا د ډېر وخت لپاره د انسان پروټیکشن حفاظت کوي دا په دوه قسمونو کېدی شي نیچرل انفیکشیس ډیزیز که چېرته تا ته داسې بیماري ولګي چې هغه قدرتي خورېدونکې بیماري که نه او تا ته ولګي نو ستا وجود به ټرین شي د هغه سره تربیت به موني او یا دا په دویم قسم داسې هم کېدی شي چې ارټیفیشل ویکسین تا ته مصنوعي څوک ویکسین ولګي ټیکې ته ولګوي ستا وجود چې دی ستا مدافعتي نظام چې دی هغه له تربیت ورکړي نو دا اډاپټیو ایمیونټي په دوو طریقو سره په وجود کې جوړېږي چې یا خو قدرتي او جراثیم راځي وجود ته او یا به تا ته ټیکه کوي څوک دغه جراثیم نو دا تھرډ لاین اف ډیفینس دی دا دریم نمبر دی په دفاعي نظام کې تھرډ لاین اف ډیفینس مطلب دا دی چې دریم نمبر دی څلورم نمبر بیا دوی دلته په دې ډایګرام کې داسې دریم نمبر ورکړی دی په ایمیونټي کې چې هغه ته وایي پیسیو ایمیونټي پیسیو ایمیونټي دا ده چې تا وویل چې یاره کله په وجود کې نه جوړېږي د بهر نه ورته تیار انټي باډیز ورکړي انټي باډیز داسې څیزونه دي چې جراثیم وژني نو دې ته ټمپرري پروټیکشن وایي دا عریضي غوندې ایمیونټي دی ته داسې هم ویلی شي چې دا څه قسم ایمیونټي ده مدافعتي نظام دی عریضي د لږ وخت لپاره نو دا داسې کېږي دا هم په دوه قسمونو ده بیا چې نیچرل فرام مدر دا پیسیو ایمیونټي چې کومه ده د تیار انټي باډیز چې ستا وجود ته راځي دا قدرتي ستا د مور په پیو کې هم تا ته راتلی شي یا چې کله ماشوم په خېټه کې د مور نو په هغه ټایم کې ورته دا انټي باډیز راځي نیچرل فرام مدر د مور نه ورته قدرتي راځي یا ارټیفیشل پریپیر انټي باډیز چې کوم تا مار ده یا د سپي د چیچلو دپاره ویل سپی سړی وشي چې د هغه لپاره چې کوم انجکشن ایمیونټي تیار انټي باډیز پراته که نه د سپي د جراثیم خلاف نو دا په دوه قسمونه چې قدرتي هم کېدی شي چې د مور نه راځي تا ته یا ارټیفیشل مصنوعي چې په هسپتالونو کې د انجکشنو په شکل کې موجودي دغه چې دی نو پیسیو ایمیونټي دا د لږ وخت لپاره ډو یو نو تاسو ته پته ده یو ګیټ پیسیو ایمیونټي نیچرلی فرام یور مادر وایي تا ته دا پته ده چې ته دا غیر فعاله چې کوم عریضي مدافعتي نظام دی دا ته قدرتي طور د خپلې مور نه اخلي بیفور برث د پیدایش نه مخکې انټي باډیز ار پاس تھرو د پلیسنټا ټو پروټیکټ د چایلډ فرام ایلنس دا ماشوم چې کوم د پیدایش نه مخکې د مور په خېټه کې نو د انټي باډیز چې دی نو د نوم ناپ چې ورته مونږ وایو که نه په پښتو کې ورته نوم وایي د هغې په ذریعه باندې د پلیسنټا په ذریعه باندې د مور نه چې دی نو هغه کولمه شانتي که نه د نوم نه تلي د مور په خېټه کې بچي ته نو د هغې په ذریعه باندې د انټي باډیز چې دی نو دا ماشوم ته ځي
او ماشوم د بیماریانو د ایلنس نه بچ کوي. افټر برث چې کله ماشوم پیدا شي ان انفینټ ریسیو انټي باډیز فاوند ان مادرز بریسټ میلک. ماشوم چې بیا کله پیدا شي د مور په پایو کې چې دی نو دته د انټي باډیز یو د بیماریانو نه بچ کوي. نو اټ از السو کالډ میټرنل پیسیو امیونټي. دې ته چې دی نو د مور نه راتلونکي عارضي امیونټي عارضي مدافعتي نظام هم ویل شي. میټرنل چې د مور نه ورته راغلی او پیسیو امیونټي عارضي امیونټي د لږ وخت لپاره. تا وایي چې دا به ټمپرري دا به ډېر زیات دا به شارټ ټرم وي ډېر وخت لپاره به دا کار نه کوي خو ډېره ضروري ده د ماشومانو لپاره هم. او یا تاسو एकदम مار دی وچی سپی دی وچی چې لیونه نو دغه لپاره دا ډېره زیاته اهمه ده. امید دی تاسو په دې ټاپک باندې پوه شوي یئ. مخکې او پسې بیا ځو په بل ویډیو کې او زما په ویډیو باندې تاسو کمنټ خامخا کوئ، لایک کوئ، شیر کوئ، ډېره مهرباني به وي.